خټک صاحب اوس خو حالات تاسو فکر نه کوئ د پالیسۍ باندې آخري دوه پوښتنې بیا وکړم چې د دې شر کې خیر د لاسه د هغو د لاسه حالات وځي بې قابو کېږي لګیا دي ډېرو ځایونو کې پښتونخوا کې اوس خبرونه اورم چې نیمه صوبه چې دغه ترهګرو په کنټرول او قبضه کې ده بلوچستان کې ډېر ځایونه داسې دي چې هلته هغه نشي تللی دی دا هم تور پورې کوي چې اوس د افغانستان نه وسلوال راوړي او هند چې دی ډېر زیات انفلټریشن کړی دی نو دا هسې نه چې د دې بیا داسې حالات ورته جوړ شي دا دی نه ویني چې لکه څنګه په بنګال کې جوړ شوي وو ارزادی چې دغه مشکل دی موږ سره بحث دغه کوو چې تاسو یعنی د ملک یو ناکام ریاست جوړېدو په طرف ته روان دی او دغه پالیسیو د وجه نه روان دی نو دا که بدل نه کوي نو بیا حل بل نشته سوای دی نه چې لکه اوس سودان ملک شته سودان کې څو حکومتونه دي سومالیا ملک شته هغه کې څو حکومتونه دي یعنی د پاکستان کې تاسو ګورئ یعنی دا وزیر اعلی د پښتونخوا صوبې چې دی هغه منی او وزیران سو وایي چې هغه بتی ور کوي یعنی خراج ور کوي باج ور کوي ټي ټي پی ته یعنی یو پاکستان سټیټ ټیکسونه اخلي او بل چې دی هغه چې کوم غلطه کې طالبان دي هغه ټیکسونه اخلي نو دوه ریاستونه شوي دي او دغه خبر دي یعنی چې وزیر اعلی ټیکس ورکوي د ملک صوبې وزیر اعلی نو عام خلک به څه کوي یا تاجر یا دکاندار نو ارزای چې د خپل دوی یعنی سیاسي حل ته نزي او دغه ماته سوې د صوبو کې خو د سټیټ ریټ ختم شوی دی ټول خلک وایي یعنی د مولانا فضل الرحمن اسمبلی کې وي چې تاسو اوس غلطه کې سو ضلع یاد کې بلوچستان کې چې د کې ریفرندم وکړي نو خلک به د بیلتون په کې فیصله وکړي یعنی بيخي هغه په ریکارډ باندې وي یعنی اسمبلی په مایک کې وي نو دا د خبرې دي چې ښکاری چې د حالت بدتري طرف روان شي خو دوی خو مخکې دغه خبرې لیدې او بدتري ته د ملک بوتل او موږ لیدل دي یو بیا کې خو زه په یونیورسيټي کې معلومات شي ټول خبرې خټک صاحب دوه صوبو کې خلک بیلتون ته تیار دي کچري ریفرندم وشي او دا د یو ډیر میچور او مذهبي یا د پاکستان په مرکز په سیاست باندې یقین لرونکي خلک اوس د دې فکر مندي اظهار قسم چې تاسو وویل دې کې ځینې خلک داسې هم دی لکه تاسو چې په سیاسي پر امنه مزاحمتي تصوراتو باندې یقین لري تاسو پرنګه په بلوچستان کې بلها ډېر زیات خلک وو چې د مهرنګ بلوچ په مشرۍ کې داسې هغه ټوپک نه راغستي او ټوپک نه راغستل غواړي د هغو سره د سټیټ رویه یا د ریاست رویه چې دا هم تاسو د فکرمندۍ وړ بولئ چې دا مظاهرو په وخت کې چې نیول کېږي دا وخت د دې باندې لږ موږ پوه کې د سیاسي کړکېچ څومره تریخوالی چې داسې واقع کېږي دا ولې کېږي ارزادی چې مهرنګ بلوچ او هغه سره نورې کورنۍ د تړي تم شوي خلکو د اغوا شوي خلکو چې ریاستي ایجنسو اغوا کړی دي هغه دلته راغلی یو کال یو نیمخ کې اسلام آباد کې یو میاشت ناستو یو میاشت او چا ورسره خبرې ونه کړې دا د اوس نن تاسو پروګرام ته راغلم نو زه د مهرنګ بلوچ کوم پلویان دي یا تنظیم دي بلوچ یکجهتي کمیټې د هغه یو وفد راغله دی اسلام آباد د پریس کلب مخته مظاهره تاسو زموږ سره کې ناستم څو غنټې هغه په احتجاج کې شریک شوم خو زه تاسو وایم چې پولیس ته چاپیرو لوډ سپیکر نه پرې خو پولیس لارې باندې لوډ سپیکر خلک یو چتولو او دې تم د ډکه کولې چې تاسو ولې ناستي یعنی خلک ناستي او یو فسکه ډیر سروي کسان لاسونو کې فرض کړ پلی کارډونه دي او خلار ناس دي مطلب خپل مطالبه یا خپل جړه خپل درد چې دی هغه واکمنانو ته رسي او پولیس ورته کوته کې خوځي معاشره کړي دا نو دا کوم طریقه ده نو د دې وایي سیاسي حل موږ هوړو هغه بلوچ نه کوي نو بلوچ خدای راغلي دي د سره ولې خبرې نه کوي نو ارزه چې دی اصل کې ټول ورانه وي چې د ورانه د خان ده د ریاست ورانه دی مونږ پوه کوي د نوې د سورلو بسونه یا ګاډي ودرول کېږي سورلې پکې پیژندل کېږي او وجل کېږي د دې په شاسره باندې داسې قصه روانه خټک صاحب ارزه دی چې پاکستان حکومت چې دی دوی پاکستان اصل کې پنجاب ته وایي او دا دوه صوبې چې دي دا داسې پریخي دي لکه چې دا په بلبر اعظم کې وي افریقا کې یا په لاتینی امریکا کې پراته دي نو یو هفته مخکې زه بلوچستان ته تلم او هلته مې څو ورځې تېرې کړې بیا راغلم نو هلته کې خلکو یعنې کوټه کې خلکو وایي چې فرض کړه د کوټې نه جنوب ته که سړی ځي نو په بلوچ ایریا چې دی کې سټیټ ریټ نشته دی دغه خبره پښتونخوا کې هم ده
پښتونخوا کې د یعنی د سرکاري ملازمینو ته ویل دي چې تاسو د اسلام آباد نه د خان ته چې کوم د سی پیک موټروي تللی دی په دې مزه ځکه چې د کې ټي ټي پی والا چې دی هغه په موټروي کې پټکونه لګایي او ګاډي ګوري او تلاشانه اخلي او چې څوک وی بیا ځان سره بوزي نو دغه سیف تاسو په بنو لکی مروات یعنی جنوب کې یا مثلا مالاکن ډیویژن کې یا د ډیورنټ کرخه سره نږدې چې کومې سیمې دي یعنی شل پنځه داسې ضلع دي چې هغه کې هم دی پولیس ته موي چې شپې مراوځي یعنی په دې گزاره کوي او هغه په لسان نه بدلی چې کوم په لسان د لاسه دغه صورتحال پیدا شوه خټک صاحب د پالیسیانو او تګلارو باندې ځان په اول غواړو خصم تاسو هم ډیر وخت نشته دی خو د دې چې کوم حمله کوونکي دي بیلتون غوښتونکي دي هغه د دې سټریټجی نه چې بلوس خاور باندې د پنجاب سره تعلق لرونکي سورلۍ چې دي سورلۍ خو هم مسافر وي به ګناه خلک وي مزدوري کارونه کوي داغه هدف کول ټارګټ کول چې دا غیر د څه پیغام یا مقصد ترلاسه کول غواړي خټک صاحب ارزاده چې زه خو د دې خبرې یعنی مخالف یم او د غندرم کوم چې تاسو د څه خلک چې هغه جنگ کې برخه نه اخلي یا تاسو وجلو کې شریک نه دي نو هغه وجل روانه دي صحیح خبره نه ده خو بلوچستان کې ارزاده چې ډیر لاسونه را نوتی دي یعنی بیا خپل بلوچ چې کوټه کې ما دغه پښتني خلکو نو کړی ډیر خلکو وي چې یعنی د سټیټ اف د ډیث سکواډز کې نولې دي او د دې لپاره چې د بلوچ ملتپال خلک بدنام کی نو هغه د څه کارونه کوي بیا په ورته دا په خپل خبرې دي خبرونه خو یقینا چې مونږه داسې نږدې نه خبر خود اسې دلته ډیر لاسونه دي او بلوچستان یو قسم ته د چې کوم بین اقوامي کشمکش دی هغه کې یو میدان جوړ شوی دی ځکه چې سی پیک اغل ته رسیدو او سی پیک بندول چې دی هغه د ځنې ملکونو مغربي ملکونو خصوصا خواهش دی او هغه سی پیک پټک او درولم دی نو دا چې کوم بدامنی د یو اړه دغه دی چې بین د سی پیک جوړیدل یا نه جوړیدل نو دغه خو پاکستان کا فرنٹ لاین سټیټ نه جوړ شوی 13 وختو کالونه نو نیپال کې خلک دا کارونه ولې نه کوي یا مثلا نور ځینې ملکونو کې د جنوبي ایشیا کې واړه غریب ملکونه کې د څه کیسې نشته او پاکستان چې ډېمی طاقت دی شپږ لکه فوج دی او لافي شافي ډېر کوي مګر دا چې عملاً د دوه صوبې چې دي د کې دلته کې ریاست چې دا غیر ختم شوی دی تاسو د پالیسي خبرو کړو پاغي به پښتنه کوم خو لومړی ما چې کله د پاکستان مطبوعات قتل ډیر زیات په دې باندې غوسل دل کیږي چې بلوچستان کې اوس حالات بے قابو کیږي او باید د پاکستان فوج لکه د وزیرستان په طرز باندې حالت اپریشن شروع کی او 500,000 او 15,000 پوزونه چې دلته ولېګل شي پوزونه خالت موجود دي تاسو دا فکر کوئ چې د پاکستان چې کم تور دي چې هندستان د دې پشا باندې خاص کر د پاکستان او هندستان د ورسته جګړې وروسته حالت فوج کې اضافه وشي او دا جګړه نور ګرم شي بلوچستان کې حل څه دی یا پالیسي د پاغي به بیرسته پښتنو کوم خطر څه دوغه ارزاده چې اول خو یعنی اپریشن ذکر تاسو کو چې وی چې اپریشن وکي او نو دا وزیرستان کې خو اپریشن کړي او زربیاز نغټ اپریشن خو پاکستان نشي کولای یعنی ټول خپل فضائیه هوایي قوتونه ځمکني قوتونه ټول بوتلي 2014 کې نو غیر سره ټیرریزم زیات شو کم خو نشو بلوچستان کې دا شپږم اپریشن دی چې دا اوس دی شروع کړو 15 اپریشن دي نه مخکې شوي دي نو ارزاده چې یو خدا خبره کول غوښته دویمه خبر دا چې دا خبرې چې څوک کوي چې فوج غلطه کې واستوي نو فوج غلطه کې پورا یعنی علاوه د دې نه چې یو پورا کور دی هغه کور هډ کوارټر دی کوټه کور کې 80,000 فوجیان چې دا شامل دي دین علاوه فرنټیر کور دی چې هغه بیا ځان ته یو فوج دی نو غلطه کې لکونه فوج خو موجود دی یعنی داسې چې فوج کمې دی البته خبردار ده چې د پاکستاني جنرالانو ویل به چې افغانستان کې طالبانو سره جنگ مکوي امریکای ته وی نور ملکونو ته به چې تاسو د سره خبرې وکړي څنګه چې دا سیاسي مسله ده د فوجي حل نشته او اوس چې بلوچستان کې سیاسي مسله ده نو دا غي فوجي حل باندې ولادي او به د فوجي حل نه سیاسي حل ته خبره نه کوي خو بلوچستان کې یو پوزي مسله سیاسي مسلې سره سره بلوچ بلتون غوښتون کې چې هغه خو باقاعده یو وسلوال مبارزه شروع کړې دا خو خبرو یقین نه لري خټک صاحب هغه داسي وي اکثره ارزاده چې دا زه فکر نکوم چې سوکته سي اخیری ویل چې موږ خبرې نه کوو سکوټي
خو خبرو د پر حالات پیدا کیږي تاسو روزانه د سونه بلوچ الکان رکای په هر میاش کې او په کورونو ورننوزي او مړی غورځي یعنی خلک وتختي بیا مړی پیدا شي په دې حالاتو کې کوي وي د حالاتو نه وي کني دا چې 2014 کې چې کله ډاکټر عبدالمالک بلوچ وزیر اعلی په بلوچستان کې او د نواز شریف حکومت هغه بهر والي غلو هغه خبرې وکړي بلوچ سره بلوچو کې ځنې خلک دې تیار شو چې هغه خبرې کوي حکومت سره هغه دا رپورت راوړو او دلته کې جنرالان وایي چې نه دا بنکو دی ویټو کړو یعنی دلته کې مشکل دا ده کنه چې سیاسي حل ځکه نه راوځي چې سیاسي خلکو لاس کې واک نشته واک چې دی هغه غیر سیاسي خلکو لاس کې دی او هغه خو خیر په دې کې چې تنازع جاری وي نو زیات فوجي اخراجات نو فوج به فیصله کوي نو فوج به یو قسم ته زیات بجټ اخلي نو هغه ګټه یعنی په شر کې خیر دی کنه خټک سے څه قسم بدلون تاسو فکر کوئ دا مسله د بلوچستان مسله کچري تاسو فکر کوئ حل کېدل پکار دي نو د دې حل چې دی هغه تاسو باندې څه دی او حل خو ګور دا دی چې کوم سټیک هولډرز دي یعنی چې کوم د دې فریقین دي د دې تنازع چې هغه کې بلوچ سیاستدانان دي هغه کې ځنې بلوچ مسلوال ډلیم دي خو دا سیاسي خلک چې دي هغه همیشه خبرو نکله انکار نه کړي خو چې خبره ترې په دې بنیاد شي ځکه چې ډیر اعتماد ته نقصان رسیدلی یو دویمه خبر دا ده چې پاکستان کې چې سره روان دي هغه د اغینا اپوټه روان دي الټا روان دي پچټ روان دي چې کم طرف ته باید پاکستان تللی وي یا د حالات تللی وي اغینا مخالف تاسو ګورئ موږ خبرې کوو د لګیا دي اتلسم ترمیم چې دی هغه ته اره لګولې دي هغه جړې پرې کوي تاسو ګورئ د مدنیات چې دي دا چې پاکستان جوړ شوی دی دا په قانون کې د صوبو ملکیت دی خو اوس چې کله بهر دنیا کې د خریداران پیدا کړو نو نوی قوانین وروړو صوبایي اسمبلی باندې پښتونخوا اسمبلی خو نه پاسوي بلوچستان اسمبلی ما دخل کوي چې الته هغه ته وایي چې دا هغه خټیر بلوچستان اسمبلی کې خودي سیوای د دوه درو پټونه نور ټول دی خپل خلک کې نولې دي هغه ته تاسو تنخواګانو د زیاتولو بل دی او هغه وی چې ولا ووټ ورکړي چې پته ولې چې خلاص کو نه غوي چې مدنیات چې دي تاسو مدنیات په مرکزی حکومت خرڅي یعنی تاسو ګورئ او پښتونخوا کې خو پی ټی آی سره خپل مخالفتونه دي هغه اعلان پاس کړي خو هغه تلکیم لګیا دي نو هغه په زرايو قبضه کوي دا د فرټیر کنسټیبلری د زموږ صوبې ملیشیا هغه مرکز ته کې واغ سره وروړه صوبې خود مختاری چې سپاتې ده دا لګیا دي ختمي نو هغه خو خبره ده چې پاکستان آئین کې چې څه لیکلي دي هغه باندې عمل کول ته تیار نه دي نو دوی سره خبره څنګه سره وکړي بلوچ خو خټک سے بخنه دی دماغ کغ تاسو کور احساس وغیرہ ته ونخته بخنه دی خو دې کې د دې درې سيزو بل طرف نه اور امر په غور د وګړي سمونغه چې ګوره بلوچستان کې خو یوازې بلتل خو بلوچستان نه دي نور بلوچستان هم دي چې هغه په سیاست یقین لري په سیاسي مزاحمت یقین او پښتانه هم دي پښتنو کله دا قسمه ټوپک را پورته کړی دي او نه دا قصه د ریاست خلاف د جګړې پریکړه کړې دا غو پسې مکم ستونزې دي نو هغه چې دي چې په شابان دي بهر ملکیان دي او د پاکستان دښمنان دي ځکه دې سره اوس مخصوص ځله کوشش کو خبرې نشي کېده نو پالیسی چینج کاونټر ارګومنټ چې کله مونږ اورو هغه بیا داسې ورکه خټک سپ تاسو دغه تسنګ ګورای ترڅا دي چې یعنی پښتانه چې دي هغه خو د خو فوج یو قسم دا په 1909 پیتم کې چې کله یونټ مات شو نو بوکاره چې پښتانه خو پښتونخوا سره وین پښتنو خو صوبه خپل معلومه ده کنه مګر دای بلوچ سره دې لپاره واچول چې پښتون بلوچ خپلو کې ونخلي یعنی یو خدای چې دا دام د دوی چل دی اوس دا دلیل بیا سي جوړي چې وګره پښتانه خو بلتون نه غواړي پښتنو خو خپل مسلې دي پښتانه ډېری خبرې غواړي هغه هم نه اوري دویمه خبره ده چې دوی وایي چې هندستان د فلان کې دي دا دوی چې د ټولو ملکونو کې ګوتې وایي افغانستان کې حکومتونه جوړي بدلي دلته کلونه دا چې کوم طالبان اوس په کابل کې ناست دي دلته په پاکستان کې د کوټه شورا چې یادېږي نو هغه دلته ناست و او د ساتله یعنی متوازی حکومت د افغانستان ساتلو کشمیر کې دلته خلک کې نولې دي او د باقاعده دلته کې معلوم دي چې څوک خلک دي هغه کشمیر ته جګړه کوي سینې ډبې چې مونږ کوو نو یو خدای چې بار نه بیا خلک دیته امیرونه خو نه چي کنه چې دای څه کوي نو هغه جواب ورکړي دویمه خبره ده چې د دې خبرو حل دا دی
چې بلوچ سره که تاسو خبرې وکړئ د بلوچو جایزې مطالبې که تاسو منلې وې او تاسو بلوچ وجلی نه وې دومره زرګونه بلوچ تاسو اکبر بوکټي تاسو ګورئ چې شهید کړو په لعنه او مشرف سینه د بوله چې مونږ به وجلو او دغه دین مخکې پرون دا ورځ وا چې په ایوب خان په وخت کې نواب نوروز خان زرګزای یعنی چې کوم بلوچ مشهور دی وخت د هغه ځامنې پانسي کړیو په قران ورته ویلو غرونو کې چې راکوشي د قران په بنیاد تاسو ته خبرې کوو او تاسو ته به هیڅ نقصان نه دررسو چې راکوشي وای نیول پانسي کړل نو دا چلن کنه کولای نو بلوچو کې ولې دومره مغایرات بیگانگی او مخاصمت دای په زړونو کې جمع کړي کوم طرف روانه دا مسله خټک صاحب تاسو پان باندې کسب سره جوړیدونکو دی په بلوچستان کې نو بلوچستان کې خو د ښکاری چې د چې قدمونو چتای اوس خو ځکه لاړو ما ولیدل بلوچو ځوانانو لپاره چې څنګه دی اوچتای او بیا مړی پیدا کی استرونو کورونو نه په دې پنجاب کې اسلام آباد کې سبق وای چې دلته نه اوچتای اسلام آباد کې د قائد اعظم یو څه دین اوچت کړی دي ما موږ خپل هغه کې سونه یعنی یو قسم ته چلولې دي عدالتونو ته راډیو یا دغه څه فرض کا په لار چې روان دي په سړکونو بس کې سپاره دي غریب خلک دي بسونه نه کوزي نو دې کې اغلط کې بلوچستان وایي چې اوس بلوچ ځوانانو لپاره محفوظ ځای چې غر دی ځکه چې غره ته چوخي نو اغلط دی ورپسې کورزي فرض کا نور غره کې خلک شته چې دی لار نشي کړي دا چې بلوچستان کې خو یعنی نه سر محفوظ دی نه عزت محفوظ کورون ته دی نه نوځي او سې چې خو یې کوي نو ارزای چې دا خبره یعنی دا ماحول دی جوړی چې بلوچو سره جګړه چې دا بزیاتی کمیدو امکان نه ښکاري ځکه چې دی نیت او اراده د حل یا د امن یا د خبرو تر لارې سیاسي پرمن حل نه ده خټک صاحب غواړم چې تاسو ډیر وخت نه لمه پتلوتلو کې یو پښتنه چې هغه د ډیر خلکو په ذهن کې د په سوچ کې دا او هغه وسم پاغي باندې ډیر زیاته فکرمندي موجود ده چې پاکستان کې چې کومه خبره پښتنو کوله او کومه جړه پښتنو کوله په پنجاب کې په خاصه توګه باندې هغه ته په دې بنیاد باندې پیغور کېده چې تاسو مونږ وژنه مونږ به وزله یو مونږ سره د برابرۍ چلن نه کیږي زمونږ سره وژنه کیږي هغه شان تصور اوس په پاکستان په پنجاب کې هم زیمومي په خاصه توګه په جوب کې چې کوم نه پنجابي مسافر وجل شو دا غیرستو پاکستان میډیا بلکې هغه پنجابی خبر اعلان چې په نړیوال رسنیو کې غوم دا ویل چې پنجابیوں کا خون کیا جا رہا ہے اور پنجابیوں کو مارا جا رہا ہے زما په اند باندې دا غلط خبر نه دی که یو پنجابي وجل شوی او ته دا شناخت وکړي غلط نه ده خدا وایي چې اوس د پنجاب کې د دې خبرې مقصد دا دی چې یو د خانه جنگي یو صورتحال پیدا کیږي بلوچستان وای چې منګه وجل کیږو پنجابیان وای منګ وجل کیږو پښتانه وای منګ وجل کیږو نو دا تاسو دا فکرمندي یې چې دا هم مهمه ده کنه دا غیر ضروری ده او د حد نه زیاته مبالغه باندې اډانه ده موږ په پوهه کوي موږ بالکل جی دا بخي سم خبره ده ځکه چې څومره چې وینه تویږي نو د وینو لړلې لمن خو په وینو نه پاکيږي کنه دا خو د خیر په وپګي د خیر وبو چې دی اړو په دوربین کې نخکاری او نور ویني تورنیدل چې دښمنی زیاتیږي نو خانه جنگي نه لوا بل څه وجود تر جوړیږي یو بل وجل یو بل نه بدل اخستل یو بل وینه تو یو بل او بیا دا داخلي دښمنی کې تاسو خارجي دښمنی سره یوځای کوي چې ګاونډي ملکونو سره تاسو تعلقات چې دی خراب دي ټول دنیا کې خلک وایي چې ګاونډیانو سره دښمنی نشي کېدای ځکه چې ګاونډیان خو تاسو خو خبر نه شي چې دا وی دا ونوي ګاونډیان خو چې کم تاسو سره پراته دي یعنی د خدای مخلوق څنګه پیدا شوی د کوم ځای کې امغه تاسو په دې تاسو غزي بدلول نه شي نه نور خلک ځان نه شړل شي نو ګاونډیانو سره د داخلي دښمنی او د ګاونډیانو سره دښمنی چې یو ځای شي نو دا خو بیا تاسو کوګری کې ګول دی او زیر دی خو نارنج دی کنه خټک صاحب په راتلونکو پروګرامونو کې تاسو څنګه ډیر زیات سفر کړی دی ملاقاتونه مو کړی دي سار به بیا دغه د بلوچستانو چې کم غونډې دي او تحریکونه دي په دې کې شریک وي زمو زیات وخت نه علامه خو البته زمو لیدونکو اوردونکو دا تمه لري چې خټک صاحب باید د پښتنو په ملت پالو سیاسي ګوندونو په فیوچر کې په پلانز باندې باسونه وکړي او تاسو باغې باندې راولم نو زه په یو وخت د تخواس کوم
ځکه چې خلک ډیر په تمه دي خبرو ته چې په داسې حالاتو کې پښتانه ملتپال څه کوي چې خانزیب د وژنې وروسته په خاصه توګه دا سوال ډیر پورته شوی دی د عثمان کاکړ صاحب د وژنې نه راونې څخه تر دې پورې نو په دې کې هغه وایي چې دا د سروایول جګړه کې تاسو څه کوئ تاسو په شان پوه خلک چې دي زه به یو وخت خاصه تکومه په یو اونۍ کې یا دوه کې چې په دې موضوع اثر راشي او باس په کو زه ډیر شکر ادا کوم خټک صاحب محترم چې ماته موخ راکړ پسترګو همها هرو مرو ان شاء الله خبرې کوو او څه چې ځوانان پر لکه د زموږ ځل کې ان شاء الله زړونه به ته یو بل سره خبرې کوو کور مودان تاسو دې ژوند دی چې ته چې ورځ دلته مخورز ته شپه دلته مخشپه په مخه